د یاد وزارت له لوري له خبریالانو څخه د ملاتړ په برخه کې له نوو اقداماتو څخه د خبر ورکول ترڅنګ یې وویل اسلامي امارت هوډ لري چې په نږدې راتلونکي کې به د یو مالي صندوق په رامنځته کولو سره له رسنیو او خبریالانو څخه خپل ملاتړ لا پیاوړی کړي. ولی اطلاعات فرهنګ وزارت د خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په مخ باندې ځانګړي د هویت کارتونه جوړ کړي دي چې ټول خبریالان کولی شي دا کارتونه واخلي. همدا ډول د صندوق په اړه باندې تاسو یادونه وکړه. صندوق دپاره طرزالعمل هم جوړ شوی. انشاءالله امیدوار یو چې په ډېر نږدې کې وکولی شو دا صندوق په فعالیت باندې پیل وکړي. همدارنګه ښاغلي مهاجر زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت له اړوندې ادارې سره په همغږۍ هڅه کوي ترڅو د رسنیو د برېښنا په برخه کې هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ټول هیواد کې د رسنیو دا غوښتنه ده چې د برېښنا د بیلونو په اړه باندې دوی سره همکاري وشي. اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې د اړوندو ادارو سره بېلابېل مجلسونه کړي او همدا ډول موږ به نور هم دې موضوع ته توجه کوو. امیدوار یو چې دې موضوع ته یو د حل لاره راوباسو. ورته مهال په بلخ ولایت کې یو شمېر خبریالانو د اسلامي امارت له لوري په هررخیزه توګه د ملاتړ څخه د ستاینې ترڅنګ یې د رسنیو د پاتې ستونزو پر حل هم ټینګار وکړ. خواست اساسی رسانه ها در این نشست کاهش بهای برق، شکلگیری سیاست مدون نشراتی و از صندوق حمایت از خبرنگاران باید به شکل شفاف استفاده به عمل بیاید تا مانند گذشته به نام خبرنگار دیگران عیف و میل نکنند. خواست مشخص رسانه ها و صاحب امتیازهای رسانه کاهش صرفه برق بود و همچنانی که خبرنگارا از صندوق حمایت خبرنگاران در افغانستان حمایت کردند و خواستار فعالیت شفاف این صندوق شدند. یکی از بزرگترین نگرانی ها همواره موضوع بلند بودن صرفی برق رسانه ها بوده که امروزه هم یک چالش بسیار بزرگ است و تقاضای ما از مسئولین درجه اول حکومت این هست که توجه بکنند تا به این مشکلی که خیلی جدی هست و سبب شده یک تعداد رسانه ها مسدود شود و رسیدگی بکنند. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې 6 ټلویزیونونه 12 راډیوګانې او 4 نشریې رسنیز فعالیتونه ترسره کوي.